سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو دا شیان پېژنئ دا څه شی دي دا کدو دی پیټا کدو ورته وایي په لومړیو کې ما فکر وکړو چې دا ټول هغه دي مسالې دي او یا د هغه نه جوړ دي ګچو نه که نه بیا یې ورته رنګ ورکړی خو نه دا اصلي دي او بیخي اصلي دي دا لوګر دی او په لوګر کې بیا د پلوي عالم نه چې لږ دې خواته راشئ یعنې کابل پلو دغلته دي او بیخي زیات دي که نه یوازې دلته نه دي هغه سر ته وګوره بیا هغه د غره غاړه کې ما اچولي دي ګورئ هغه دي هلته هم دي هغه پراته دي سم ډېر دي که نه کدوان دي کدوان هغه د مسلم خان خبره الله زما دې توبه وي نو څنګه ورته موټر درولې وګورئ ورته درنو ملګرو دا د وطن ګل دی نو او بله خبره چې دا زما ډېر خوښېږي کدوان چې دي زما ډېر خوښېږي ځکه چې خوند لري ذایقه لري د دې به تاسې حلوا نه خوړې د کدو حلوا هغه لا بېله ذایقه لري ډېر خوندور دي خو چې دا به په څو وي پوښتنه به وکړو ورسره دا د چا دي ته راشه دا من په څو دي دا من 90 روپۍ م ستا ویام ستا ښه ستړی مو شې اول په خیر راغلې خیر اوسې مننه ته څنګه یې والله ښه یو دا کوم ځای دی دا کنجاک ده کنجاک ده ښه مالګه پول عالم دی پول عالم یې خواته ده دا کنجاک دی خواته بیا تنګي واغجان ښه او من په څو دی دا من مزاري چې دا 90 روپۍ ده دغه 80 روپۍ ده کوم یو 80 روپۍ ده دا ټول 80 روپۍ ده او مزاري چې دا 80 روپۍ ده مزاري په 80 ده که نه مزاري 90 روپۍ ها په څه کوم یو دی چې لږ خوږې کوم یو خواږی ته ماته وښیه ها دا په 90 افغانۍ ده من دغه من په 90 روپۍ ده ها دانګې کیم هم داسې خرڅوو ښه او درجن یې په څو دي درجن نشته وروره کیلو دغه د من په حساب سره کیلو ډېره مننه وروره زه دغه ویډیو کوم او بیا اخلم یې ښه حتما کدو خو اخلو زما خوښېږي درنو ملګرو دا یې ښایستونه دي وګورئ ورته سلامونه درنو هېوادوالو تمه ده چې تاسې ټول درانه به راتره کول وغوڅېږئ درنو ملګرو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اسناد فقط په 3 کاري ورځو کې ورسوئ تر ټولو بهترینه لارې ایکسپو یو پی ایس دی راځئ د ایکسپو یو پی ایس له لارې خپل اسناد د نړۍ هرې نقطې ته ورسوئ